چاوی بغض کی نه په تربورانو کې سیوا ده چاوی بغض کی نه په تربورانو کې سیوا ده ما زر وی چې نه په رقیبانو کې سیوا ده دا زه چې د یارانو نه خپایم یارانو دا زه چې د یارانو نه خپایم یارانو پټوس کې شان نشه مې په یارانو کې سیوا ده. السلام علیکم مینوالو، ستاسو ادبي ملګری سید سالار یم په دغه تمه په دغه هیله چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامه وي. مینوالو د اختر ورځ ده او تاسو ته معلومه ده چې د سالار ټي وي مرام او مقصد هغه ورک لالونه کم چې پیرو کې دي تاسو سره معرفي کوو. مینوالو په سالار ټي وي کې نن را سره په دویم ځل علي رحمان هلال خیل ناسته ټولو ناول خو دوی ته په خپل پروګرام کې ډېر زیاته مینه او هرکلی و. علي رحمان صاحب سلامونه مې وه. ډېره مننه سارا لالا، یو جهان مننه مو کوم او ډېر خوښ یم په دې ساعت چې دویمه پیره باندې سالار ټي وي باندې مونږ په شیشه کې مخاطب یو. ډېره مننه دې کوم، خوشحاله شي. ډېر زیاته مننه. ملګرو ته د یاد دی چې د علي رحمان صاحب نه ما مخکې هم یو مرکه کړې وه او په سوکنو کلي کې او هغه مرکه زموږ د مسافرو ملګرو ډېره زیاته خوښه شوه او ډېر زیات کمنټونه راتله چې علي رحمان له یو پیره بیا د سالار ټي وي د مرکه لاړه شي. نو ستاسو په ډېر پراسرار غوښتنه نن واپس راغلم سوکنو علاقې ته. دلته د علي رحمان صاحب سره دا دویم ځل ناستې جوړ شوی. نو زما په خیال علي رحمان صاحب بجای د دې چې مونږ خبرې وکړو یا کیسې کتاري وکړو نو زه خو یم چې ړومبې شروع د شعر نه واچوم. بس زمونږ مقصد د شعرونو دی، نو دغه څو شعرونه دي چې څه آینه بدرنګه څه زمانه بدرنګه څه آینه بدرنګه څه زمانه بدرنګه څه مزه بدرنګه او څه د هغه بدرنګه ځکه یې خدای نه قبلوي زمونږ توبه بدرنګه ځکه یې خدای نه قبلوي زمونږ توبه بدرنګه ستا د خبرو ګرانه دا طریقه بدرنګه سړی د دوو پیسو کړي خدای زده نشه بدرنګه. واه دا شعر بیا وایه. سړی د دوو پیسو کړي خدای زده نشه بدرنګه چې ستا یاد نه وي پکې بیا هغه شپه بدرنګه. واه سالار صاحب غزل دی چې د ډېرو نه د لږو څو خبرو ضرورت دی د ډېرو نه د لږو څو خبرو ضرورت دی نور منګه ته د امن د سندرو ضرورت دی. نامن به راځي ولې به نه راځي قربان نامن به راځي ولې به نه راځي قربان خو دلته د څو خلکو معتبرو ضرورت دی. نه موږ ته د کالتوس او د ټوپک ضرورت نه دی نه موږ ته د کالتوس او د ټوپک ضرورت نه دی نه موږ ته خو د تورو او د زغرو ضرورت دی. مننه او شعر دی پکې چې شکرۍ مې د ګورګورو په سر ایښې د روان یم شکرۍ مې د ګورګورو په سر ایښې د روان یم دا وایم چې چاته د ګورګورو ضرورت دی. دا خلک ظالمان علي د چا نه اوري فریاد دا خلک ظالمان علي د چا نه اوري فریاد دی خلکو ته د اوښکو ملغلرو ضرورت دی. خلک هسې یو انسان ته ګوته نیسي خلک هغه دي چې ځان ته ګوته نیسي د هغې ښایست په یو پیزوان راټولو هغه ځکه خپل پیزوان ته ګوته نیسي د هغې ښایست په یو پیزوان راټولو هغه ځکه خپل پیزوان ته ګوته نیسي خوشحالي دی د ټوپک په ډزو مک لځنې خلک پرې خفګان ته ګوته نیسي خوشحالي دی د ټوپک په ډزو مک لځنې خلک پرې خفګان ته ګوته نیسي هغه خلک به د ګټې لارې مومي څوک چې هر کله تاوان ته ګوته نیسي هغه خلک به د ګټې لارې مومي څوک چې هر کله تاوان ته ګوته نیسي لیونی دی هغه خلک په ما ګرانه څوک چې ستا غوندې جانان ته ګوته نیسي. علي اول په خپل ګریوان کې فکر یوسي علي اول په خپل ګریوان کې فکر یوسي علي بیا د بل ګریوان ته ګوته نیسي. او دغه نور شعرونه دي چې ستاسو ښار کې یو سړی و لیونی و ستاسو ښار کې یو سړی و لیونی و زمونږ کلي کې سپرلی و لیونی و په دې لاره به ته هېڅوک تللی نه شو په دې لاره کې ازغی و لیونی و په دې لاره به ته هېڅوک تللی نه شو په دې لاره کې ازغی و لیونی و خدای شکر دی چې روغ دی پیدا کړی یم هلته ښکلی یو زلمی و لیونی و. دا شعر بیا وایه. مننه خدای شکر دی چې روغ دی پیدا کړی یم هلته ښکلی یو زلمی و لیونی و بغیر ستانه به یو ښکلی خوښ نه و بغیر ستانه به یو ښکلی خوښ نه و په سینه کې مې زړګی و لیونی و بغیر ستانه به یو ښکلی خوښ نه و په سینه کې مې زړګی و لیونی و هغه زه چې پرې مینو معیارانو هغه علي خو لیونی و
او دغه غزل دی سالار صاحب چې تازه دی چې نور مې د زړه صبر تمام دی د چا خبره نور مې د زړه صبر تمام دی د چا خبره چې راته پروت د بنګو جام دی د چا خبره نور مې د زړه صبر تمام دی د چا خبره چې راته پروت د بنګو جام دی د چا خبر اوس خو راځه چې ښه ډاډه یو بل ته غاړه وځو اوس خو موسم نوم بدنام دی د چا خبره زما واکدار زمونږ د حق پوښتنه نشي کوي زما واکدار زمونږ د حق پوښتنه نشي کوي زما واکدار دلته غلام دی د چا خبره نه دا به نه وایي چې ولې ورپسې نسکي نه دا به نه وایي چې ولې ورپسې نسکي بس د شراب ګوټ حرام دی د چا خبره که زه ورځمه یار خو زړه مې نشي د جانان کلي ته یو ګام دی د چا خبره پښتنو بس د نور د امن په دې لار روان شي د علي دغه یو پیغام دی د چا خبره ډېره زیاته مننه ملګرو دا زموږ نننۍ خپرونه تر د بلې مرکې په الله باندې سپارم سید سالار لور کې اجازت د لوی الله په امان